سلامونه نیکې هیلې احترامات مې قبول کړئ ملګرو، خدای وکړي ټول روغ او د سخت کالي به مو پر تنه وي. یو ځل بیا تاسو سره یوې ډېرې خوندورې ویډیو سره راغلی یم. ځینې ملګري وایي چې دلته دغه د فیسبوک اکونټونو کې کوم دوهم نوم چې دی تاسو لکه څنګه چې دغه نوم ګورئ، دغه یو اسحاق تڼیوال دی، بل مې د خپل نوم مخففات ورکړي دي IS تڼیوال یعنې اسحاق تڼیوال. نو په څنګ کې ډېر ملګري وایي چې دغه نوم به څنګه ورکوو، یعنې دوهم نوم به څنګه ورکوو خپل اکونټ ته. ما دلته په انګلیسي ورته تاسو کولی شئ دا په پښتو هم ورکړئ. اوس راځم دلته دغه ځای کې زه خپل تخلص هم ورکوم، تاسو ته ښایم. اوس خو دغه ځای کې IS تڼیوال دی، دغه ځای کې زه تاسو ته دغه په پښتو اړوم. ښه، تاسو به بیک شئ، دلته به راشئ خپل د 3 لاینز پروفایل خواته. دلته به تاسو بیک ته راځئ، دلته سیټینګ ان پرایوسي به پیدا کوئ. کله مو چې دغه پیدا کړه په دې چې کله کلیک وکړئ دلته سیټینګ به ووایئ، سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ پاس تاسو وګورئ اکاونټ سینټر، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته پرسونل ډیټیلز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته پاس پروفایلز ګورئ، په پروفایلز باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ بیا تاسو دغه پاس پروفایل وګورئ، د کوم نوم چې ستاسو د اکاونټ دی دلته به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ د هغې وروسته تاسو دغه نیم وګورئ، نیم باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په نیم باندې کلیک وکړ دلته تاسو دغه پای برخه کې یو آپشن وګورئ ادر نیمز یا منیج ادر نیمز، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ دلته پاس تاسو ته نیک نیم دی او په څنګ کې ورسره وټس یور نیک نیم که نه. دلته به تاسو راشئ. اوس مثلا زه ورته لیکم په دغه ځای کې چې ویسا، ما دلته ویسا ورته ولیکه. د هغې وروسته لاندې تاسو دغه یو آپشن وګورئ شو ټاپ اف پروفایل، دا چیک دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. دغه به تاسو ته شین چک درکړي. کله چې دغه درکړ لاندې سیو وګورئ، په سیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیو باندې کلیک وکړ دلته به لږ شان انتظار شئ. اوس به دلته ریفریش ورکړئ. کله مو چې ریفریش ورکړ وګورئ دوهم نوم زما د اکاونټ سره 2 نومونه راغلل، یو په پښتو دی او بل که تاسو پوره نوم ورکوئ، د خپل اکاونټ پوره نوم ورکوئ، هر څه چې ورکوئ نو تاسو به څنګه کیږي، تاسو ته به دلته 2 نومونه راځي. هر چاته به دلته دغه 2 نومونه ښایي. د کوسونه چې دي په دې کې خپله بندېږي. ښه، په دې باندې تاسو ځان مه ستړی کوئ. نو هیله لرم چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که تاسو نورو ویډیوګانو غوښتل غواړئ نو تاسو لازما موږ پر فیسبوک پیج در سره فالو کړئ او همداشان په ټیک ټاک مو هم فالو کړئ او د یوټیوب چینل مو هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو مو پر اپ سپارم. الله په امان ښه شی ښه وختونه.